پوره په تول د خپل وزر نه یمه څه وکړمه پوره په تول د خپل وزر نه یمه څه وکړمه د محبت نه د منکر نه یمه څه وکړمه ځکه نه څه ازمیښت خو وکړه په ما وګوره لږ ځکه نه څه ازمیښت خو وکړه په ما وګوره لږ زه پروادار د دې خپل سر نه یمه څه وکړمه وفي جانان نه مینه وغوښته جانان مسکی شو وفي جانان نه مینه وغوښته جانان مسکی شو ویلې زه په دې خبر نه یمه څه وکړمه ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسونن راغلي یو سیمه ازرخوانۍ ته راغلي یو راسره ناست د پښتو ادب یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت راسره نن ناستې کوي راسره ناست وفي الله وفي صاحب ډېر وخته منا خلم راځي د ادبي ګلونو په خپرونه کې ورته په شریکه هرکلی وایو وفي الله وفي صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام انضمام وروره ستاسو او د ادبي ګلونو د چینل او سره ورسره احتشام رور هم ډیره مننه چې دومره زیاره مو کو دومره ستړي مو کا او تر مونږه راورسېدی په دې ګرمه ګرمۍ کې او مونږ ته هم وخت راکو او مونږ هم د ادبي ګلونو په شیشه باندې مینوالو ته وړاندې کړو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دومره مینه مو راکړه او دومره قیمتي وخت مو راسره تېر کړو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه د څه پوښتنو کوشش هم کوم چې درنه وکړی شم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق خپل یو غزل مو راسره شروعاتو کې شریک کړو نو ډېره زیاته به ښایي بالکل کلام دی چې منم د دغه یو عادت نه سترګې نه ګرځو منم د دغه یو عادت نه سترګې نه ګرځو حسن پرست یو محبت نه سترګې نه ګرځو او مونږ په خندا د یار د لاس خواږت راخه اخیستی مونږ په خندا د یار د لاس خواږت راخه اخیستی پیاله د زهر اسکو لذت نسترګې نه ګرځو او د انمر پرس آتش پرست او بت پرست دی ووري د انمر پرست آتش پرست او بت پرست دی ووري مونږ د یو خدای د عبادت نسترګې نه ګرځو ډېر زبردست مننه او لکه منصور دار ته ورخیجو خو حق نشو پرېښوی لکه منصور دار ته ورخیجو خو حق نشو پرېښوی د جبر وړاندې بغاوت نه سترګې نه ګرځو او خلک هر څه وایي زموږ پرې عقیده پخه ده خلک هر څه وایي زموږ پرې عقیده پخه ده موږ د ښکلا د حقیقت نه سترګې نه ګرځو او ما هم منلی خیبره هر پښتون دی مني ما هم منلی خیبره هر پښتون دی مني ستا د تاریخ د لوړ عظمت نه سترګې نه ګرځو او وفي مجال نه لرو ځکه چې بېوسه یو مونږ وفي مجال نه لرو ځکه چې بېوسه یو مونږ د کلي خان د هر خدمت نه سترګې نه ګرځو منم د دغه یو عادت نه سترګې نه ګرځو حسن پرست یو محبت نه سترګې نه ګرځو ډېر ښکلی ډېر زبردست یقینا خوندور شعرونه او وفي الله وفي صاحب ژوند مو څنګه روان دی ژوند انضمام وروره الله نه راضي یو او شکرګزار یو ژوند تر دې دمه ډېر ښه تېر شوی دی او په دغه هیله یو چې الله پاک دې زموږ باقي ژوند هم سره د دې ټولې دنیا کې کائنات کې چې څومره مخلوقات وي د هغې سره دې زموږ دا باقي ژوند هم خدای پاک نور هم ښه تېر کړي او ډېر شکرګزار یو ډېر ښه تېرېږي ژوند ډېره ښه ده زموږ دغه پیج کتونکو سره مو خپله لنډه غونته پېژندګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښایي بالکل وفي الله مې نوم دی صحیح وفي مې تخلص دی د والد صاحب نوم مې نعیم خان دی د پېښور نه لرې حضرخوانۍ کلي اوسېدونکي یو دلته اوسېږو دلته ژوند کوو تر 12 جماعته پورې تعلیمي زده کړې کړي دي هغه هم په خپل کلي کې او د خپل کلي د هاي سیکنډري سکول نه مې کړي دي او روزګار چې کوم دی په مارکیټ کې منشیتوب کوم او دغه د ژوند څو خبرې وې چې تاسو سره مې شریکې کړي ډېره مننه دا پوښتنه به درنه وکړو چې د شاعرۍ آغاز مو کله نه کړی دی انضمام وروره بالکل شعر لیکل چې کله د سکول د وخت نه 9-10 خبره ده د هغه وخت نه د شعر سره مې مطلب مینه پیدا شوی او په دې وجه پیدا شوی و بعضې خلک وي شعر فطرتي لیکلی کېږي او د مینې محبت یو حصه پکې ضرور وي خو زما د شعر د
لیکنې سره د معاشرې چې کوم د مظلومه طبقه ده زمونږ تاسو وینئ په معاشره کې داسې خلک شته دی چې هغه ډېر بېوسه دي بېوزله دي نو ما چې هغوی ته به کتل نو یو هغې هم زه مجبوره کړم او بل زه پښتو یو ورځپاڼه د وحدت هغې کې به دا غزلیات راتله نظمونه به راتله نو اکثر به ما اخبار کتو نو د هغې غزلو کتلو په وجه باندې ما کې هم دا ذوق راغو چې یاره زه هم خپل شعر ولیکم نو هڅه مې وکړه چې شعر ولیکو دا نن ستاسو د وړاندې یو څه مات ګوډ لیکل کوو په دغه هیله چې کم کتونکي یا کم لوستونکي وي د هغوی د خوښې باعث وګرځي صحیح پښتو ادب کې به موږ سره ډېر زیات اسناد دي نو کوم صنف مو ډېر زیات لیکلی دی پښتو ژبې ته په نثري لیکلو کې کار ډېر کم شوی دی خو زه وایم چې هغې کې هم ډېر زیات کار شوی دی خو الله دې وکړي چې زموږ پښتانه پښتو ادب لوستونکي جوړ شي چې کم نثر مشرانو لیکلی دی چې د هغې نه استفاده واخیستلی شي خو زه پخپله چې کم دی په شاعرۍ کې نظم چې کم دی ډېر لیکم او نظم کې بیا غزل او نظم پابند نظم دا زه ډېر ما لیکلي دي او د دغې باندې تبازمایي ډېره کومه په نظم او په غزل باندې صحیح ټیک دی جی کتونکو سره د کتاب په اړه مو کس لږ ډېره نظر واچولو نو ډېره زیاته به ښه ستاسو د مینې مننه بالکل زما یو کتاب په اګست 2014 کې چاپ شوی دی ژوند د احساس غېږه کې او په دغه هیله مو چاپ کړی چې بالکل کاغې کې یو شعر هم نم زمونږ ولس استفاده والي او هغه یو شعر هم یو انسان ته د هغه په ژوند کې څه بدلون راولي نو ما دپاره دا د فخر او د ویاړ خبره ده نو انشاءالله دغه یو کتاب مې په 2014 اګست کې چاپ دی او د بل کتاب دپاره هم تابعه کړې ده او په هغې باندې کار روان دی انشاءالله ان قریب غواړو چې کمپوز مرحلو ته ورسیږي او هغې نه بعد پرنټ مرحلو ته ورسیږي ټیک دی جی الله دې وکړي چې ستاسو دغه دویم کتاب هم زر راشي ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناست وفي الله وفي صاحب نورې پوښتنې به درنه هم کومه چې کمې رایادېږي ملګري به د شعرونو تمه هم لري ګرمي هم ډېره زیاته ده غزلې به درنه اورو غزلو نه پس به راځو نو بس بالکل ارشاد جي مننه ستاسو د مینې بالکل کلام مخې ته پروت دی وي کلم مې زړه شو د زړه سر کړې سترګې پټې کلم مې زړه شو د زړه سر کړې سترګې پټې او جړېږمه به ښه ډېر چې دلبر کړې سترګې پټې حجره کې چې د خان او د غریب جرګه کېدله حجره کې چې د خان او د غریب جرګه کېدله په حق کې د غریب هر یو بشر کړې سترګې پټې او بې وخته ای زما د زړه درمان خاورو ته لاړو بې وخته ای زما د زړه درمان خاورو ته لاړو مرګي ورته په چل او په هنر کړې سترګې پټې او توبه په هغه ورځ څنګه اسمان شو ولاړ پاتې توبه په هغه ورځ څنګه اسمان شو ولاړ پاتې په مرګ د اهل بیتو چې شمر کړې سترګې پټې او شعر دی چې غریب لره خو فکا او قرآن بس مولا ګوري غریب لره خو فکا او قرآن بس مولا ګوري امیر لره ګونګې شي په منبر کړې سترګې پټې او مننه او ډیوې د محبت مې په مزار در نمړې نشي ډیوې د محبت مې په مزار در نمړې نشي که مرګ راته د خاورو په بستر کړې سترګې پټې او دا ستا د غم په غږ مې پر هرونه را برسیر شوه دا ستا د غم په غږ مې پر هرونه را برسیر شوه وفي د درد په سړیکو مې پر هر کړې سترګې پټې وفي د درد په سړیکو مې پر هر کړې سترګې پټې ډېر ښکلی زبردست بل غزل درنه هم اورو نو بالکل ارشاد جي کلام بل دی چې لکه ماشوم وم په سلګو جړېدلې سترګې لکه ماشوم وم په سلګو جړېدلې سترګې تر نیمو شپو مې ستا په یاد کې غړېدلې سترګې او مازیګری پیکه پیکه و هم ما خامونه پیکا مازیګری پیکه پیکه هم ما خامونه پیکا چې به مې ستا پکې ښکلیا نه لیدلې سترګې زبردست او اوس مې د قبر سر ته مت ویوه اوښکې بس اوس مې د قبر سر ته مت ویوه اوښکې بس رانه په ژوند چې به د یاره اړولې سترګې او رانه کړو پاتې خپل غربت هغه د ښکلو محفل رانه کړو پاتې خپل غربت هغه د ښکلو محفل چې پکې ښکلو سره تل بم جنګولې سترګې
او نه یم میخور خو په کتو شم د خوبانو کله نه یم میخور خو په کتو شم د خوبانو کله په لار زنګېږم لکه وي چې خوبولې سترګې او راته په سترګو کې یار صد د محبت کولو راته په سترګو کې یار صد د محبت کولو رقیب زمونږه به په سترګو کې سارلې سترګې او وفي د ښکلو دغه ناز او که جفا وګړم وفي د ښکلو دغه ناز او که جفا وګړم چې د ژوند په هر ډګر به بدلولې سترګې چې د ژوند په هر ډګر به بدلولې سترګې. ډېر ښکلی ډېر اعلی. وفي الله وفي صاحب په دې اړه راته هم لږ نظر واچوي کومو ټولنو کې مو ناستې پاستې کېږي؟ بالکل انضمام وروره زمونږ خو ادبي ټولنو نه بغیر خو د ادب هم نیمګړی وي او د انسان د شاعر ژوند هم نیمګړی وي. ادبي ټولنو کې ناستې کوو باړې ادبي لیکونکي هغې کې ناستې کوو پښتو ادبي جرګه چې کوم دی لنډي ارباب هغې کې ناستې کوو ادبي ملګري لنډي ارباب هغې کې ناستې کوو کلندر ادبي جرګه بډابیره هغې کې مو ناستې کړی عبدالحمید بابا ادبي جرګه هغې کې مو ناستې کړی دی او داسې نور که د ادب نور مینان مشران ملګري داسې یوه غونډه را جوړوي د ادب په حواله باندې نو په هغې کې هم بالکل وقتاً ناستې هم کړی دی خو دغه ناستې هم د خپلې زده کړې دپاره کړې د مشرانو زده کړې دپاره او په کار هم ده چې ادبي غونډو کې ناستې کېږي نو هغې کې د مشرانو نه یو انسان یو شاعر چې کوم دی ډېره زده کړه کولی شي او زه به دا موقع مناسبت سره دا م وګڼم چې کوم زمونږ شاعران ملګري وي که نه وي نو په کار دی چې کومې ادبي غونډې ورسره نږدې وي نو په هغه ادبي غونډو کې د خپله ناستې یقیني کوي ځکه چې دغه ادبي غونډو کې ډېر څه زده کړه کېږي د خپلو مشرانو نه. صحیح. اخیری پوښتنه درنه کومه کم اوسني لیکونکي دي نو د دې د شعر نه تاسو څومره مطمئن یې؟ انضمام صاحب ښه خبره دی وکړه اوسني لیکوالان چې کوم دي تاسو ته به پته وي د سوشل میډیا دنیا ده او ډېر پښتانه شاعران یې رامخې ته کړي دي او که تاسو وګورئ نو مطلب الله دې تاسو ته ژوند درکړي لکه څنګه چې تاسو دا زیار کوئ ستړي کوئ او تر دې زی پورې راغئ په دې ګرمۍ کې مونږ سره ناسي او مونږ نه یو مرکه ریکارډ کوئ نو دا ستاسو مینه ده او دا زمونږ غوندې یو ناچیز انسان هم تاسو دنیا سره متعارف کوئ نو اوس د اوسني چې کوم شاعران دي او کوم لیک کوي نو تاسو وګورئ جدیت ډېر زیات شو مخکې به محدودې کیمرې وې تر ټي وي پورې هغه کم خلک راتله نو اوس وخت کې نوي کول ډېر ښه شعر لیکي او ښه شعر به ورته زه ځکه وایم که تاسو ډېر مرګلي به دا وي چې دا سوشل میډیا داسې دنیا ده چې دا د ښه طرف دپاره بوځي نو ښه استفاده هم ترې اخیستی شي او خلک ترې نه نیګیټیو استفاده هم اخیستی شي خو چونکې چې دا کومه استفاده ترې ستاسو دا مونږ ناسي او دا ترې نه اخلو نو دا هغه ښه اړخ دی نو په دغه کې ښه شاعران راوړاندې شو ښه لیکوالان راوړاندې شو او نوي شعر په نوي انداز باندې خلکو ته راوړلو او دغه سره د پښتو پرمختګ هم کیږي او زه د نوي شاعرانو ستایم د هغوی د زیار د هغوی د ستړي او ماته زه خو یې ښه ګڼم چې ډېر ښه روانه ده پښتو ادب هم مخکې پرمختګ کوي او دغه نوي لیکوالانو په وجه خو خدای دې وکړي چې دوی ادب ته حقیقتي معنو کې حقیقتي ادب دغه کې رونما کې خلکو ته راوړاندې کړي ښه شعر راوړاندې کړي زه یې ستاینه کوم ښه شعر لیکل کېږي. ډېره مننه. او وفي الله وفي صاحب پروګرام اخیره کې درنه د یو غزل غوښتنه کوم نو ګرمي هم ډېره زیاته ده نو بس بیا پروګرام راټولو اخیری غزل لا سره شریک. بالکل کلام دی چې زما د برخې ځمکه نشته اسمان سله غواړم زما د برخې ځمکه نشته اسمان سله غواړم زه لا پوره په خپل ځان نه یم جانان سله غواړم زما د برخې ځمکه نشته اسمان سله غواړم زه لا پوره په خپل ځان نه یم جانان سله غواړم او زما په زړه کې بې کفنه چې دفن پراته دي زما په زړه کې بې کفنه چې دفن پراته دي تا مې وجلي ارمانونه ارمان سله غواړم او ته د محل سختنې ته ترې نه خوندونه واخله ته د محل سختنې ته ترې نه خوندونه واخله د خټو کور به راته وران کړي باران سله غواړم زما د زړه غلبیل شي خو بس ته راګوره زما د زړه غلبیل شي خو بس ته راګوره ستا د خونخوار نظر شم تاوان سله غواړم او خلک به وایي چې وفي
خو څه بېخوده ښکاري خلک به وایي چې وفي خو څه بېخوده ښکاري زه خو د مینې لیونی یم ګریوان سله غواړم او مقطع ثاني ده چې وفي د ښه وخت یاران ډېر وي رانږدې سړي ته وفي د ښه وخت یاران ډېر وي رانږدې سړي ته چې په سخت وخت کې په کار نشي یاران سله غواړم زما د برخې ځمکه نشته اسمان سله غواړم زه لا پوره په خپل ځان نه یم جانان سله غواړم. ډېر ښکلی ډېر اعلی ډېره زیاته مننه مو کوم چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ دغه راتګ مو ستاسو دپاره کړی او ګرمي یخني دې ته موږ نه ګورو راځو ستاسو دپاره دغه راتګ کوو دغه لیکوالانو له ځان رسوو ډېر ښه شعر لیکي ډېرې ګټورې خبرې وکړي زده کړه به مو ترې هم کړې وي چینل د سره سبسکرایب کړئ کیمرامین هم ډېر زیات تنګ دی نو بالکل پروګرام تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت الویلا په امان